د افغانستان پخوانی پوځي قوماندان سمیع صدت د کوچني اختر په مناسبت ټولو افغانانو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کړې او یو مهم پیغام یې خپور کړی دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې باور ټي وي چینل مو په درنښت سبسکرایب کړی وي. سمیع صدت په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې کوچنی اختر د خوښۍ، بښنې او ورورولۍ ورځ ده او دا باید د افغانانو ترمنځ د یووالي او تفاهم سبب وګرځي. هغه له خلکو غوښتي چې له اختلافاتو او شخړې ډډه وکړي او د یو بل درناوی وکړي. نوموړي ویلي اختر د سولې او ورورولۍ پیغام لري. موږ باید له دې فرصت استفاده وکړو او خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړو. هغه په خپل پیغام کې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې هیواد د یووالي او ګډ کار اړتیا لري څو د خلکو ستونزو حل شي او یو باثباته راتلونکی رامنځته شي. سمیع صدت زیاته کړه، افغانستان زموږ ګډ کور دی. موږ ټول مسؤلیت لرو چې دا هیواد له ستونزو وباسو او پرمختګ لور یې بوزو. نوموړي د افغان ځوانانو لپاره هم ځانګړی پیغام درلود او ویل چې دوی باید زده کړو، مهارتونو او د هیواد خدمت ته پام وکړي. هغه وویل ځوانان د دې هیواد راتلونکی دي. که هغوی ځوانان په علم او مهارت سمبال کړي، افغانستان به یو روښانه راتلونکی ولري. سمیع صدت د افغان کډوالو لپاره هم پیغام ورکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل هیواد هیر نه کړي او د افغانستان د پرمختګ لپاره له هر ځای خپل رول ادا کړي. هغه همدارنګه د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې جګړه هیڅ ستونزې حل نه کړي بلکې تفاهم او خبرې یوازینۍ لاره چې کولی شي افغانستان باثباته کړي. نوموړي زیاته کړه موږ باید د یو بل زغم وکړو او یو ګډ راتلونکي لپاره کار وکړو. په پای کې سمیع صدت یو ځل بیا ټولو افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وړاندې کړې او هیله یې څرګنده کړه چې دا مبارکه ورځ به د سولې، خوښۍ او یووالي سبب وګرځي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو تربیه خېچرې